چرته بلاړ شي اخر ستا له انتظاره سړی چرته بلاړ شي سړی ستا له انتظاره چرته بلاړ شي اخر ستا له انتظاره سړی د سخت روزګار نه یریږي بې روزګاره سړی ډېر ښه دی یاره چرته بلاړ شي اخر ستا له انتظاره سړی د سخت روزګار نه یریږي دا روزګار دی چرته بلاړ شي اخر ستا له انتظاره سړی د سخت روزګار نه یریږي بې روزګاره سړی اوس د تسبو پر ځای په ګوتو ستا وعدې اړوي ستا محبت دومره بدل که مونځګزاره سړی ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی یار بیا ووایه اوس د تسبو په ځای په ګوتو ستا وعدې اړوي ستا محبت دومره بدل که مونځګزاره سړی او وطن دې وخوړو احسانونه هم کوي په وطن وطن دې وخوړو احسانونه هم کوي په وطن وطن دې وخوړو احسانونه هم کوي په وطن چې دا چوکۍ دې په سر ما تکړي واکداره سړی وطن دی وخوړ احسانونه هم کوي په وطن چې دا چوکۍ دی په سر ما تکړي واکداره سړی او خدای خبر خوب را نچا وړی دی که ورک دی چرته خدای خبر خوب ترې نچا وړی دی که ورک دی چرته د سترګو جیب کې وهي ګوتې تر سهاره سړی ډېر ښه دی یار خدای خبر د سترګو جیب پهله نوی ترکیب دی خدای خبر خوب ترې نچا وړی دی که ورک دی چرته د سترګو جیب کې وهي ګوتې تر سهاره سړی او اجمل منصور وایي غزل خو خېټه نه مړوي بالکل دا صحیح خبره ده اجمل منصور وایي غزل خو خېټه نه مړوي باکره څه نه څه کوي د ژوند دپاره سړی ډېر ښه دی یار وایي باکره وایي څه په ستړو قدمونو کور ته راشم زه د کار نه په لاسونو کور ته راشم سمه لار کې مې شته دوکاندارانو ستاسو یارې نه په غرونو کور ته ډېر ښه دی ډېر چې خپل وجود ور باندې بار وي سړی ساسه کوي چې خپل وجود ور باندې بار وي سړی ساسه کوي څوک چې له ځان سره رشته پرېږدي نو تاسو کوي ډېر ښه دی یار چې خپل وجود ور باندې بار وي سړی ساسه کوي چې خپل وجود ور باندې بار وي سړی ساسه کوي څوک چې له ځان سره رشته پرېږدي نو تاسو کوي د دعاګانو دیوالونه مې اسمان ته رسي ته صبر وکړه چې زما سره الله څه کوي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه د دعاګانو دیوالونه مې اسمان ته رسي ته صبر وکړه چې زما سره الله څه کوي او بلا موده وشوه چې زه ترې نه راغلی یم بلا موده وشوه چې زه ترې نه راغلی یم د تنهایۍ پورې ورځمه چې تنها څه کوي ډېر ښه دی یار تنهایۍ پورې ورځمه چې تنها بلا موده وشوه چې زه ترې نه راغلی یم د تنهایۍ پورې ورځمه چې تنها څه کوي او کاړي راواخله په لاسونو کې ګلونه کېږده کاړي راواخله په لاسونو کې ګلونه کېږده ما او تا څه کوو باکره او دنیا څه کوي ډېر ښه دی یار په موده پس د چا دیدار ته ځي چې څه به کېږي په موده پس د چا دیدار ته ځي چې څه به کېږي یو ګناهګار د خدای دربار ته ځي چې څه به کېږي او زما په کور اور لګېدلی دی باران هم اوري زما په کور اور لګېدلی دی باران هم اوري زما په کور اور لګېدلی دی باران هم اوري دا مسله به سرکار ته ځي چې څه به کېږي زما په کور اور لګېدلی دی باران هم اوري دا مسله به سرکار ته ځي چې څه به کېږي او سهارني طوفان ځالې ځان سره وړي دي ماښام شو بیا مرغان چینار ته ځي چې څه به کېږي ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېر ښه سهارني طوفان ځالې ځان سره وړي دي ډېر ښه سهارني طوفان ځالې ځان سره وړي دي ماښام شو بیا مرغان چینار ته ځي چې څه به کېږي هېڅ چا ونه لیدې زما د ژوندانه تڼا کې په ډېرو چغو مې راوختې په خوله تڼا کې د وخت غربت د ژوند لټون او انتها د مینې د چا لاسونه د چا خپې او د چا زړه تڼا کې یاره باخره که دغه غزل دې راته ووایې نو ډېر خوشحاله به شو
دا غو تاسو د انتخاب کړی چې فقې مونږ نه هیر دي والا چې سره ته ذهن ته راځي به د خپلې خوښې غزل راته ووایه. غزل به درته اخري کې ووایم چې انشاءالله. په محبت به دې سوچ وکم یریدلی یم په محبت به دې سوچ وکم یریدلی یم له دې کمر نه یو ځل مخکې هم لوېدلی یم ډېر ښه او غږ مې څوک نه اوري مرۍ مې خپله کېنوله ژوندی تصویر یم په دیوال چا لګولی یم او زه ستا د خپو نه یم لوېدلی ته خبره نه یې ځکه زه ستا د خپو نه یم لوېدلی ته خبره نه یې د سرو پانزیب یم یو ماشوم چرته موندلی یم ډېر ښه دی یار. او اخیری شعر پکې داسې دی چې راشه را جګ مې که لاسونه خو دې نه ماتېږي باکره زه د خپلو خپو لاندې راغلی یم ډېر ښه دی مننه یار. خوشحال اوسئ آباد ډېره زیاته مننه باقر صاحب. ډېر خواږه خواږه شعرونه دې راته په دغې مازدیګر کې وي او ډېر زیات دې خوشحاله کړو. الله دې تاسو خوشحاله کړي. مننه کور ودان آباد اوسئ چې تاسو دومره تکلیف وکړو راغلی نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه خپرونه دغه ورکوټي شعرونه هم پکې ډېر ویل خبرې لګي او پر کوم چې زموږ ضروري خبرې هغه مو وکړي نو خدای دې وکړي چې تو خوښه شي او تر خلکو ورسېږي. ډېره زیاته مننه. ګرانو ملګرو د شاهنواز باقر نه مو خواږه خواږه شعرونه واورېدل او زه به بیا یو وارې ذکر وکړم که د جاوید شاه درمان پیج او چینل دی یا نور خیال ونیرې دی امیر بېقرار دی یا د وصال مازدیګر دی دغه خپرونې به هم د دغې نه مونږ بیا د ملګرو سره شریکو او د سر نه واخله تر د پایې پورې مونږ د شاهنواز باقر صاحب شعرونه هم شریک کړل او د هغوی نه مو هم شعرونه واورېدل. په تلو تلو کې د هغوی یو دوه شعره به در سره ووایم او په دغې به په مخه ښه واخلم. باقر صاحب وایي چې احسانونه په ډیوې کول لګیا یو رڼاګانو ته سجدې کول لګیا یو په کوټه کې مارغان نه پرېږدو زیاتې دی له چینار نه دروازې کول لګیا یو چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرشل ډېر خیال ساتي. الله مو ښاد آباد ساته. د لوی الله په امان.